دا امریکی سائنسدانان وایي چې د دې دنیا د آبادی اربونه سالو نو زمونږ د پاکستانیانو خو دستور دا دی چې دوی د امریکای په خبره ډیر زر ایمان وروړي. کله بل چا په خبره ایمان وی او کني خو د امریکای په خبره د دوی ایمان ډیر مضبوطی او یو ته خی چوغره کنه امریکای ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کالو. تاسو وایي چې اسلام کله ویلي دي چې د دنیا د پیدا کېدو اربونه کاله نګي شوي چې ګنې امریکای ویل نو زمونږ او داغي د وینا منس کې تصادم راغی. د دنیا د پیدایش صحیح تاریخ د الله نه سیواډو بل چاته معلوم نه. امریکا خو امریکا ده چې داغه نکتم دا پته نه ده چې دنیا کله پیدا شوه. سلور کتابونه دي آسمانی، تورات او انجیل او زبور او قرآن، او تقریبا سل صحیفی دی آسمانی. دا سلور کتاب او سل صحائف آسمانی. نه په صحیفو کې دا تاریخ لیکل او نه په سلور واړو کتابونو کې دا تاریخ لیکل دی چې دنیا کله پیدا شوه. دا سه جوګتونه بغزم دوله کاوس در تولم لکه دوی چې جوګتولي چې باران بکیږي او گلای بوریږي او اسمان برا غورځيږي. نن نیم ویلی بیګای ویلی چې باران بکیږي، نن دي شین اسمان ته وګو. دا خو فرضي جوګتونه دي، دنیا یې ولي. لہذا مسلمان قوم ته چری د دې خلقو په خبره دومره ایمان نه دی راوړل پکار چې قرآن نه زیات دی. عزیزانو صحیح تاریخ د دوه خبرو چې دنیا پیدا په کوم ورځ ده، په کوم تاریخ ته، او رانیږي به په کوم تاریخ. دا علم سوا د الله نه بل اچاته نشته. او دا قرآن ویلی ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. سوا د الله نه اے چاته دانشته. ان الله عنده علم الساعه، د قیامت د برپا کېدو علم سوا د الله نه بل اچاته نشته. یو آثار قیامت، علامات د قیامت، اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بیان کړي، لیکن په کوم تاریخ دومره پیغمبر ویلی دي چې د قیامت ورځ چې برپا کیږي نو ورځ به د جمعې وي، د جمعې ورځ. اوس کم سن کې دا علم چاته نشته. د جمعې ورځ ته جمعه ولې وایي؟ دې ورځ ته نن چې دا تاسو جمعات کې ناست یې، دې ورځ ته جمعه ولې وایي؟ نو د جمعې وجه ډېرې دي. یو خدا چې خلق پکې ډېر جمع کیږي، جمع پکې لوی کیږي، لیکن لوی وجه پکې دا هم ده چې دې ورځ ته جمعه څه کوي چې قیامت به په دې ورځ برپا کیږي او دا ټول خلق به د خدای مخې ته جمع کیږي. نو ورځ به د جمعې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې منځ د پاره ډېر اهتمام وکړ. غسل د جمعې په ورځ سنت، خوشبوئی لګول سنت، لوی جمع تتلل دا احسن طریقہ او بہتر طریقہ او زیاد ثواب. اس خدا دسه بدقسمت ملک، بدقسمت ملک چې کده دوه وختو جمعات تم د جمعې موس پکې کی، کچرته یو نیم صف تم د جمعې موس پکې کی. الکه داولی وای پس یاره پرېدای چل سده چل داده چې ستاو زما روح نګړي، ستاو زما منس کی انس نشتا،
زه خو به ډېرو خلقو تعالی زور کوم چې ډېر خلق خو په ما ښه لګي که نه نو په مونږ ښه نه لګي بني آدم چې به بني آدم کته اړه به خوشحاله ده اوس چې بني آدم ګوري لکه یو سپی چې بل سپی ګوري تاسو وایي په ایمان یو سپی د کابل نه په یو ورځ کې پېښور ته را رسېدی هلکه دا ولې په یو ورځ کې څنګه را ورسېدی وی د عزیزانو د برکته خو چې کوم کلي له به دمې له ستون شم سپي به راپسې نو په منډه به کړم چې بل کلي له به وروړدم هلته به سپي راپسې شو هغې به په منډه کړم نو په یو ساه مې را منډه والده ځکه په یو ورځ کې را ورسېد انسان نه خو انسانیت ووتو بلکل سړیتوب ته ووتو اخلاق ته ووتو انس ته ووتو تاسو دی جماعتونو کې ګورئ دا تقریر چې کوم جماعت کې کیږي دی له ګوره دا خوار خلق دا ملنګان د خدای واقع دیندار دا غوړ چې دي داسې جماعت لټای چې چرته تقریر نه کیږي دا ساربه تاسو ګورئ دوی هغه جماعت لذي چې زر پکې مونږ کیږي نو ته زر ولی ځان وزګاره څه چل دی د ملک غم دی در سره د قوم غم دی در سره د خدای غم دی در سره د رسول غم دی در سره سنډا دا ځان ولی زر وزګاره سیوا د خزینه خو تاسو سره بل غم شته نه امبر سره میخه لزر ځان وزګاره چې ورشي چې څه خدمت شته چې پشاده کوم اوس بیا حکومت ورته جشن خیبر بیا تیاری کیږي تاسو به وګورئ دا سنډاګان چې دا بورې به رواني کړي او جشن خیبر ته تاسو سره د څه شي غم زر خو دې هغه سړی منځو کې او زر دې ځان وزګار کی کنه جی چې څه غم خو ورسره رحمان بابا ته چاوي وی راځه دلته مولا راغله ده کی جلسه ده هغه ورته څه چل دی تقریر دی راځه چې تقریر وورو هغه ورته رحمان دومره اوسګار نه ده د کار د عشق رحمان دومره اوسګار نه ده د کار د عشق چې غوګونی سناسه غوندې اوسګار تا زه د عشق په کار کې داسې مصروفم چې دا واس چې کې دا ناصح دا اوسګار ده د اوسګار تقریر اورېدو ته زه اوسګار چا سره خدای عشق غم کنه جی چا سره خدا غمی لکه ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د شپې ګرځیده چانک راویښ پاسې د چې بارو وته نو د خپلې وینځې کوټې ته ورغی چې ورغی هغې کې څه بنګ بنګ کېده دروازې سره چې داسې غوږونی ونو او وینځه په سجده پرته ده او خدای ته وایي چې پروردګاره ته په ما مین یې اے الله ستا ما سره ډېره مینه ده د په دروازه وټکوړه ای چې دروازه لره کړه بے وقوفه دا سه مو چې خدای ته په ما مین یې د سوای چې خدای ز پتا مین نه هغه ورته ز بے وقوفه نیم ته بے وقوف کار دې سره چې په دا وخت زما او زما د محبوب په منځ کې ترا پریوت کار دې سره زه خو د ورځ ستانه او کرایم بے وقوفه کت الله په ما مین نه وي زما ټول ورستا په خدمت کې زړه وچوي او ماسختن چې ستا د خدمت نه اوسګار شم نو په یخو وبو داسو کم او د 2 رکعاتو نفل نیت تړم نو 15 سپاره قران په یو رکعت کې و مو 15 په بل رکعت اوس می سلام وګرځولو او دیر سپاره می په 2 رکعاتو کې ویلې نو اوس می سلام وګرځولو او هغه ته مې وی چې ته په ما مینه او ته پکې د مچ غوندې را پریو زما عزیزانو که یو سړی داسې مصروفي
نو بیا هغه تم واقعي تلوار پکار د زکه چلته محبوب سره خاص اوقات تاسو سکارونه داغه وجه ده چې ځنه خلق ساده خسکی مالدار چې دي دا د پاکستان د برکته چې خلکو سره پیسې مې سره راغلي یره جی تاسو مونږ لګ ډیرو کې دي کینی شوقم کې مچران ضرورت سره ودا خو جی خبره مال نه زاغه انجن ما چې سمره را پسې ډبې کمی نو خوشاله انجن پسې چې سمره ډبې زیاتی خو انجن باندې بوجي کنه بل کار کوا بابا مرز مونږ خاصه لیونی او ملنګان لیوانو پسې لیوانه به منډي وي او ملنګانو پسې ملنګان منډي خیال امراغي زارکش هر سړی مال دلتا نشی راشي او رازیم نه دی جمعه دا غوړ چې دی دا ټول پوره دي زکه چې دوه ټول د خزو ټټوان دي کړه بربنده خزه چې څوک ځان سره ګرځي ادي جمعه تراتلش بربندی لونه چې درې منا بار بربندی ګرځي هغه چرته راتلی شي دلته خو باغه سړی راځي چې حیا پکې وي شرم پکې وي غیرت پکې وي ایمان پکې زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئ زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ ډېر خو یو لوی بدقسمتی دا هم زاغه مسلې ته نظم چې د فقهاو په نسبت باندې جواز دی لیکن جواز فضیلت په کم کې دی زیاته رتبه په څه کې ده بهر تقدیر دنیا نن په قهر عظیم گرفتار ده اصل حقایق د دین چې دي ای پریخ امریکا دا او روس ته او چین دی امریکا دا او روس ته او چین دی دا حماقت کې نن دنیا پرته زمون غرض خو صرف او صرف د خدای د دین سره که په پاکستان کې لوی غم او فکر دې ماته نو هغه صرف دا دی چې دا د دې ملک قانون چې دی قران پکار د ملک قانون سره ټوکی نه دی پکار مخول نه دی پکار د ملک قانون قران پکار عزیزان الله د آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات نه بعد اوس دا تاریخ د زمکه په سر یو مورخ خو د زمکه په سر یو مورخ خو چې د آدم علیه السلام تاریخ پیدائش او خی او دا خی چې د آدم علیه السلام د تیرېدو څومره زمانہ وشو د زمکه په سر یو مورخ تداو دا علم سیوا ده دا ټول چې تاسو ګورئ دا موجوده هر سړی را پاسي کتاب لیکي په پاکستان کې شعر ناپرسان خدای کنه یو ناپرسانی پکې دا هم ده چې د کتاب د لیکلو د لپاره اهلیت پکار تصنیف د لپاره اهلیت پکار کینی او د کتابونو نصیب غلاو کی او بیا په نامه خپل ور کی چې پلانیم تصنیف کړي تاسو وګورئ دا څومره کتابونه او دا تصنیفات چې شوي دي دا ټول زبانی جمع خرچونه دي نن 300 کال مخکې رحمان بابا تیر دی 300 کال په د مقدمه لیکلي که پښتنو دام ثابت کړه لري بنز دا ثابت کړه چې رحمان بابا په کوم ورځ پیدا و په کوم تاریخ مړ دی
عمر څومره پیشه څوا وخت چرته تیر کړو مرید د چاو تعلقات چا سره دا غز او دا دم کدی ثابت ټول زبانی جمع خرج یو په مقدمه لیکلی و چې مليانو د دې عزت ته نشو کته نو د کفر فتوا په لګول ما غته وې د خدای بنده بل صدر ته پلاس نه درتل نو د خپل ځان نه دا جوګتوش ودا خبره چې د کړي و چې ټول عمر می تیر شو بیهودا په زمانہ الله قسم په خدای چې سواد سره رحمت الله علیه نن نسل کاله مخ کې تیر شي هغه به وی چې کاش چې په پښتو جبه مونږ کې دي نو ما به رحمان بابا په کتاب مونږ کو کاش د غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې ما په زندګۍ کې د پښتو جبه کې داسې خوان په بل شي کې نه دی لیدل لکه د په کلام میاں عزیر گل اسیر مالټا چې فلال ژوندې دی دیوبند شیخ الهند رحمت الله علیه خاص شاګردو او په مالټا کې ور سره په تورو بو کې د پیرنګانو د لاسه قید هغه وای چې هغه باریکات د دین چې په کوم رحمان بابا پوي شوی دی نن نظر کاله مخ کې امام غزالی تیر دی هغه باریکات امام غزالی نه دی حل کړي لکه دې سړی چې حل کړي ته وګورئ کنه مونږه پښتانه مونږه پښتنو ته وګوره کتاب ډمانو له په میراث کې ورکړ ډمان چې دغه کې سفیانه کلام ووري نو ور سره بیمباجه شروع په ټپ وړاند شي و ظالمان دوپړو باجو ته خو اسلام مزامیر او شیطان ویلي دا خود شیطان آلات دي و ظالمانو د خدای او د رسول نامه دې سره څنګه بیا ورته سفیانه کلام څنګه یعنی دا سفیان دمان ټول کم غم بده ملک جاړي یو غم شته دا او یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ بش یو غم د دې قوم نه سړی و جاړي دې قوم کې خو غارونه دي هر سوړی چې ټپه بل طرف ته سورتی اوزی بلای چټپه بل طرف ته بلای چټپه بل طرف رحمان بابا دا ویلی چې ټول عمر می تیر شو بیهودا په زمانہ اوست زمان سروی او د ترکو یستانا اسم حاصل نکړو په شیخ په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی پا میخانا اس پا دیتا سپی اس میں حاصل نکڑو پشیخی پا ملائی کے پس لدی میوار دے ہر چیشی پا میخانا پام کو دا منصور غندی پا دار نش رحمانا دیر داد عشق خبر مکڑا نادانا اس منصور تا بتوئے چاہ کافرو دا سکویلش ملیانو پا دار والے ہو خی جاؤ والے ایک یو خاص وجہ وا ظرف کمزور ہے شیپ کے ڈیر راگے ضبط یو نکڑے شو چگے ہوا یو مقام دے پدے ولایت اغیتا استغراق فی اللہ یو استغراق فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے یو استغراق فی الشیخ استغراق فی اللہ دیتا ہوئی چی یو سڑے ہوئی اللہ اللہ اللہ
تمام اندامونه بل خبره نه کوي الله 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 مقام ته چورسی استغراق فی الله رش بالکل محو شي د خدای په ذات نو دې چې ار چرته ګوري بیا ورته الله الله ښکاري بل څه نه ښکاري منصور استغراق فی الله راغی چې ځان ته ګوري م الله ورته ښکاري आवाज یې وکړو چې انا الحق انا الحق خلق ورونی و چې دا سوه انل ځکه چې هر څه ورته راویني و مړې کو اگر اسایم ان الحق چغه والی چې کوم رسای د تغاړه کې اچو په کوم لار چې د جنازه وړه ا دیوالونو نم ان الحق چغه راکې کم قبر ته چې دې کوزولو ا قبر نم ان الحق چغه راکې شیخ شبلی رحمت الله علیه داغه وخت ډیر لوی بزرگ په خوانی بزرگان بچو او برشتیا بزرگان دا اوس خو پتاندر دیو لګي اوس په بیا څور پسې کېږم بهرحال اوس خو ټول زمونږ رونه دي ګڼ کپان دي قسم په خدای دې چې ولور شي چې جمعات کې ناس تم ترون نه وځي کترخ ګرم چې څه راوړ کنه استاد سلام علیک ته ډېر په شوق راشه استاد سلام علیکم جوړ او چې لاس څنګهال دی خې نور خیر دی او چې غوړ لاس په خیر کېنه دا ټول مونږ په دې قهر اخته خیال امراغی جی شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ د خدای لوی اغي آسمانی چټه بجاری وي دلته یو 38 روپے ورځ به ورته ملاوي دا نو ما ورته وی چې دا ماته مخه ول 3 ورځې دی ولکه کیناو چلاو باسا ستا بشل روپے ورځ اوس درته خین اس نه چې ما پسې ګورم دغه شی یو وظیفه ده یو وظیفه دا شروع تو ګوره چې مال تا پسې منډه وای کنه دولت تا پسې منډه وای کنه یو یعنی تب وظیفه اوس پیسو د پاره کې ځوان دسه وظیفه وکا چا د مالونو مالک ټول ستاشي وظیفه دسه وکا مالونه ټول د چا دي د خدای دی نو د مالونو مالک بستاشي نو چې د مالونو مالک ستاسو ته به د مال ضرورت سي دسه وظیفه پکار او دغه لپاره وظیفه چې مال پیسې راشي دولت را پسې راشي دله وظایف دا وظیفه چې خلق زما تابع آسان اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمه سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون خلق بدر پس دا د تسخير وظایف د دنیا دراتلو وظایف د تسخير وظایف او به کې خلق بدر پس منډي وي حرام دي اخرت کې بدی څه ساتي همیشه د پاره د عاشق لوی وظیفه سي عاشق سړي وظیفه خدای چې محبوب زماش او محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دیشي سوا د خدای د ذات نه محبوب په دې کائنات کې بل څوک کې دیشي سوا د جناب محمد رسول الله بلم لا څوک شته په دې کائنات کې چا بوې چې زم څه بل څوک په خدای قسم چې دا کوشش وکړي او ډیر آسان ملاوي چې یو زیارت درته وشو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر بده هغه خون د خلین نزي او نه به ټول عمر په بل خون پسې وګرځي که یو ځل په خوب کې درته دا زیارت نصیب شي درود شریف نه حرام نه ځان ساتلو نه خکول بدو نه ځان بچ کول په دې سيزونو باندې عام طور میاش دو خواریو کا ته ګوره چې تا ته کی زه چې طالبم دا درود شریف اوس
اوس میزان مړ کو نه کیږي ځکه چې د مردارو سره خلط شوم خلینه می کنزلی موزي خزو پسې بس خله می خراب شو اوس ډیر کوشش کوم راته نه مړ طالبګیره زمانہ کې چې خله مم ټیکو او خیالات مم ټیکو سلور کرته ما جناب رسول الله په خوب کې لیدل اوس کلونه وشو چې دې دنیا کې ګرځم کنه چې سترګې مم شیطانت ګوري وګونه مم مرامتو باوري بدن مو مرامیانو سره جنگيږي را جنگيږي کنه جی اوس مونږ سره د رسول الله څخه کار دی چې مونږ ته ځانو هغه د پر پاک وخت پکار پاک خلق پکار پاک ذهن پکار پاک زړه پکار زما عزیزان سوچ کوئ فکر کوئ دنیا ورانه ده دنیا ورانه ده په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه د هیڅ نشته څنګه نشته دا موجودات دا ټول کائنات هغه ته هیڅ نشته ولی چې سبب کم شي نشتيږي داغه نن تصور د نش جایز سبب یو شی عدمی کیږي هیڅ بنی سي شپه بسملې چې سار را پاسې هیڅ دنیا به یو میدان نو کنن تصور د عدم کل من علیها فان کل من علیها فان دا سچ ګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف ستا د پروردگار ذات به باقی پاتې نو کته نو چې اس نشته اس مونږ سي اس نن دلته جمعات کې بیګاله مړ شو سبا ودا وخت په دې ازمه کاړو ته موجود نه وختي بیا خاخ کړي اس نو چار کله څه شانم زماس حیثیت نشتا زما د ځان بچکولو سپاور نشتا نو ما ته ناس پڅ شي دي زب غاور پڅیم چې زما ځان گیر شي ځان نشم خلاصوله نو زب غرور پڅکو یا به بل څنګه خلاص کا عزیزان قدرت چې سکه یا خک رحمان بابا خبره مې کوله چې د دې استغراق مليان وی چې دا پس لدې می وار دې هر چیشي په مایخانه نو مایخانه شراب خانه ته وای او دی وی چې زب شراب خانه ته زمو مولاتو بو شیخای کې می څونه د دې مطلب دا نه دی د دې مطلب دا دی چې به تقلید سړی کمال ته نرس به تقلید لکه څنګه چې تقلید د مذهب معین دا ضروری دی سلور مذهب دي تب خامخا دی یو مذهب تقلید کوي اب دغه خبره ده چې دې کې غوراو هایو مذهب په ټوله دنیا باندې ا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تقلید بد یو مذهب معین خامخا دنیا کې بعد خدای ته چیزی راهبر به پیدا کړي راهبر یو مرشد کامل به پکای مرشد کامل رحمان بابا وایي چې مولاتوب او شیخی میں بے پیرا وکړه اوس فصل دې میں وار دے هر چیشی په میخانه اوس به مرشد نسم که میخانه کی وی میخانه نه دا میخانه نه دا مراد میخانه نه دا د زمونږ د دنیا شراب خانه نه دی مراد شراب بند هر شټل ملک د شراب ډی پو دی بند سم جواری بند ټول ملک د جواری ډی پو دی او غریبان په دیرو کې او مالدار په کلبونو کې کوي دا شاخه تاخه زامن چې دي د آرامیان زی دیرو کې جواری کوي او دا سرب چې دي دوی په کلبونو کې کوي خبره ده
دا دمه ګډول بند خواران چې دی چرته سریم ری یا ډاګه ورته ګوري دوی ځان ته په کلبونو کې ګډای په کوم شپه چې د شری نظام اعلان کې د پاغه شپه دلته په صدر کې درې ډمه په کلب کې ګډې دي صدر صاحب د شری نظام اعلان کولو او دلته مریدانو درې ډمه په کلب کې ګډول علم راغی زما عزیزانو بند څه شی بند په دې پاکستان کې خو بند شی ماته هغه ګناه خیا چې د حکومت بندیش په باندې وي او دا خلک نه هغه ګناه راټینګول نه شي ناقبندي باندې غلطینګي چې پولیس ناقبندي وشي او پر روډونو باندې ولاړیو موټر او رشکې چیک کوي چې لکه دا غل چرتهونه تختی غل خو وزر لري غل خو وزر وی پاوازي غل او ستا پولیس راټینګول بلدا چې ملک دار ګناه کنیکشن دی د بجلی د ګری سټیشن نو ګورای دنیا لینونه تیوتی او دار علاقه لین سره د ګری سټیشن کنیکشن دا زه د ملک د ټولو شیطانتونو کنیکشن دی ټول ملک کې ګری سټیشن سره په دې سره کو نو ګورا زو ته چراشو بډم لټیو چې خاص خلق فراشي غي ته لری نه اشاره وداسي وشي زئی الګا دا خطرناک وای دا نه دا ز پیژنه خو خود خبره ده نمازي ځان دا بکیږي څه د دې ملک انجام بچي دا ملک خو بالکل د قابو نه بار شو کیږي بدا چې برسر اقتدار طبقه د دې ملک چدا د دې پزړه کې په صحیح مانو کې د خدای یاره پیدا شي نو انا بلاند خلق د دوی نه یریږي او چې د دوی پزړه کې د خدای یاره نه پیدا د دوی لاندې مونږ رعایي والله که مونږ ویل د دې بداسي مثالي چې عمر فاروق اواله شو حضرت علی ورته یو حکیم راوستو چې نیمه لارې تر اورسه د حکیم ته وځه حکیم صاحب خپل کور ته په مخه دی وی ولی عمر وفات شو تا ته چا ویلې دو په دو روان یو سا आवाज درته وش وی بس مړ شو حل خو وی حل داده چې دا وګوره پردای چلای دا او پردی بوټي خوري لګیا حضرت عمر چې ژوند دیو چینو بدا جرأت نشو کوله چې پردی بوټي اوس چې چلای دا جرأت کو چې پردی بوټي خوې معلومیږي چې عمر مړ چراغ رښتیا مړ د حاکم حکومت یوازې په بنی آدمو نه د حاکم ایماندار او دیانتدار حکومت چې په حیوانات او په زناورم وي زناورم پرده بوټه نه خوري چې عمر بخپا شي عمر بخپا شي نن مونږ ړکه یاره نشته خوف خدا نشته نو چې د حکمران طبقه په ځړه کې د خدای یاره نه پیدا د دې ملک پړه کې د خدای یاره نه پیدا هر مجرم لا هغه سزا نه مقرر چې کومه سزا قران او حدیث ویلي تاسو وګورئ برای نام شریعت بنچونه های کورټ کې مولیان کې نولې دي سپریم کورټ کې نولې دي دلته شریعت بنچونه یعنی په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه شریعتي ګناه نه ده شوی چې په شریعت سزا ولا ورکړي که تاسو وایي چې تاسو مولیان نو مونږ مولیان ما درته وایي چې د کومه داسې د سدرۃ المنتهى نه راغلي مولا کې هم رنگ خلق شته خدا دا چې په یو پړي بتول نه تړي
خلق زنګل د زمرو نه خالی نه. مفتی محمود یو زمره په پاکستان کې زمره او کاغه مرشو ان شاء الله زوی زمره زوی کم کفر کړي دي چې هغه نن د ډیرو په جیل کې پروت. افسوس چې مفتی محمود مړو نو زه په جنازه کې نو زمونږ د ملک ټول سربراهانو او پزان دې صدر مملکت د مفتی صاحب جنازه په اوګه کړي وا او تر دیره پورې دوی په اوګه وړي وا. د مینې تقاضا دادا چې د پلار سره دې دومره مینه و چې جنازه دې په اوګه کوله او زوی دې چې دې په سی کلاس کې چولې د لپنګانو سره. خیر صد انصاف په سترګو خو تاتم کته پکار کله مفتی محمود زوی باندې دا الزامي چې ملک ورانی نو بیا جیل کې چلا چې پانسی کا کپه دا الزامي چې د اسلام غدار دی نو بیا جیل کې څه کوي پانسی کوي چې کار اخلاص شي. او کپه د ملک قرآن او د حدیث نظام راوستل غواړي او تاسو توای چې زبانی جمع خرچونه مکوي نو دا आवाज خو د ټول پاکستان د مسلمانانو دی. نو ټول پاکستان د مسلمانانو سره به څه چل کوي. خدا واوري چې د مفتی زوی د مفتی محمود زوی دی دا خو جیل کې دی چې په کوړای کې دی او سلزای کې مکایم ان شاء الله په پاکستان کې به د هر رنگ د منصور غوندې په پاکستان کې د شرعي نظام راوستو आवाज لکه مفتی محمود نه چې ساوتا په هغه وخت کې باس په دې مسلو چې په دې ملک دوی چې د سود په پیسو د زکات نامه یې خده د سود په پیسو د سود کومه کټوټه چې په دې بانکونو کې کیږي 2% دا د سود پیسې دي دا زکات دی که نه دی هم په دې باس کولو چې هارت اٹیک پیو شو ساتي و. که تاسو دا خیال وکئ چې دا یو د مفتی زوی دی دا به جیل کې نور به څوک څه نه وایي نه. سلیمان علیہ السلام چې مړ کېده نو د بیت المقدس تعمیر لګیاو تعمیر کېده پیریان او دیوان اخته کړیو او دا غټ غټ کانی بیا راوړه او بیت المقدس جوړېده. اسرائیل علیہ السلام راغی سلیمان ته وی چې تیارېګا وی ولې وخت دی پورا شو وی الله ته وایي چې دومره صبر خو کا چې دا بیت المقدس خو جوړ شي. هغه بیت المقدس چې نن د دې مسلمانانو د لاسه د يهودو په لاس کې نن يهود کله پکې اور لګي کله پکې دماکې کوي کله پکې ګډيږي کله پکې سکي. هغه بیت المقدس چې تاسو ورته قبله اول وایي پکار داو اسلامی مملکتونو ته چې روټه په ځان حرام کړي وي روټه چې ترسوم قبله اول آزاد کړي نه ترغه به مونږ روټه نه خورو په ټاپو کې نه په ټاپو. تاسو له په ملک ګډې د څنګه خوندر کوي تاسو له په ملک کرکټونه څنګه خوندر کوي تاسو له په ملک جشن خیبرونه څنګه خوندر کوي چې ستا قبله چې رسول الله ورته ولس میاشتې مونږ کړو هغه د يهودو په قبضه کې ده او تعالی کلبونه او ګډې او کرکټونو تماشو ته کې. عرب دی وګوره پاکستان تراشی ټپوسان اخلي په 3 لک روپے قبله اول د يهودو په قبضه کې ده او دوی راسي په پاکستان کې په 3 لک روپے مارغان علي او عیاشه او ګډېدو د پاره خپل ملک دا مسلمانان دا هغه ورځ ماته چاوي تا وی چې یو مولانا سي ویلي چې د دیره کې د سمړې نشته چې ته وګوره وړه دي خوشحال شي ملدا څه دروغ دا دروغ ته پېمانه وای چې دا مونږ اوس مړ کیږو نو مونږ په قبر کې یعنی جنت کې تاسو به جنت کې یعنی تاسو چې مړ شئ نو بس جنت کې بناستي دام لا کوم خوب لیدل یعنی زه ملایم چې بس مړ شم زه به جنت کې تاسو به جنت کې ابل ورس چاوي اخبار کې دي چې
باولپور کې ککمزه کې مړی قبر نه وی لوګیا راوته قبر او لوګیا ته راوته دغه خلکو ورته درود شریف نو لوګیا یو سړی په لاسم کې نو لوګیا مدم ما لوګیا پرېدا د خدای د قهرم انتها شوه دا د بمی کارتوس غوندې بل لا شون استاس وز بار را غورځي ته لوګي غلام بشیلان دی او لاش په دې بار زمکه بد نه ای ساره اعلان لوګیرا لوګیا څه شي ما دې سترګو لیدلې دي دې سترګو ګونګټان لړمان ما دې سترګو لیدلې دي مړه پروت ته لوی اجدها ور سره پراته نو د دې انسان اوګت خامار ور سره پراته زموږ استاد داغه دې سترګو لیدلې طالب مړو شپږ میاشتې پسې قبر وکنستو کلی ته وړو د ترمزاجي سه په غزا کې مړو د دې خپونه د ګلاب بوټه زرغونو په دې سینه راغله او تک سور ګلاب دې سپېګمو ته ولا د قبر معاملہ الله مونږ ته نه خودل دې کې خاص راز داده چې د دنیا نظام به خراب شي کینی منټ کې به درته خدای وخی چې دا قبر د دې خلقو د اور تنور دی مولانا احمد علی مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک لاهوری دا مولانا شمس الحق افغانی ژوندې دی لاهور کې دوی چې مولانا دا ستا معاملہ زما عقل ته نر پریږي نه پریږي نه ورځه ټانګه کې کینولې د ادیره ته بوتله په دې مخ ورته لاس راوخ کو وګوره د ادیره ته اوس چې ادیره ته کتلې دي هر قبر د اور تنور دی او د لمبې ته روي بیا راوسته دی یو جمعات ته چې راوسته بیا ولا په مخلاص ولا اوس وګوره په جمعات کې چې ګوري کول هم سپي خرونه میلوګان بيزوګان دا ولاړ دي لس نه بس بیا ولا راسور کړ فلال ولی که ظاهر میں د سړو دی زې سکړم که ظاهر میں د سړو دی زې سکړم په معنا کې د چار پایو په حساب د چا چې خوې د سپي پشان د سپي پشان نو د ظاهر شاک صورت کې د بنی آدم د حقیقت کې دا سپې نه ده سپین تاسو ګورئ مونږ کې د خرو عادتونه شته کنه خر ترستو نه د زور کا او دانه چې مخ کې لاش ابرستو دو تی مخ کې زور کا ابرست مونږ کې دانشته تو ورته خای چې لکه دا کنده د پکې ورغورځو کې دی و چې پکې ازانه چو تا ده کنه د خرو عادتونه مونږ کې د سپو عادتونه والکه خنزیر ډېر وجې دي چې دا دومره لوی پلیت ولې دی ډېر وجه و یو بزرګ لیکلی دي چې د خنزیر د لوی پلیتې دو وجه هغه داده ورازه چې درته وخه راوسته خنزیر یو خزه خنزیر دا سلور پینځه نران یو نر خنزیر خزي خنزیر